د 3 ورځو پرله پسې باران وروسته ټول حیوانات خوندي وو، خو خر د لوږې او پښیمانۍ په اور کې سوځېده. باران لا هم نور پسې ډېرېده او د ځنګله ژوند بدلېده. وزې وویل: ای خره، وریځې راټولېږي، باران ډېرېږي، ته هم له اوسه نه خواړه راټول که ځان ته. خره وخندل: ته خو هر وخت اندېښنه کوې، زه به په باران کې سندرې وایم، زه خو د خوړو فکر نه کوم. وزې وویل: ستا دا ټوکه به سبا تا وژړوي، باران اوږد دی، اوس نه زحمت وکړه، بیا به پښیمانه نه یې. خو خره هېڅ پروا ونه کړه. ګیدړه هم راغه او ویې ویل: ما لا مخکې خواړه ذخیره کړي دي، ته څه کوې؟ خره بیا وخندل: زه خوشحاله ژوند کوم، تاسو ټول بې ځایه اندېښمن یاست. ورو ورو باران ډېرېده، ټول حیوانات بوخت شول، خو خر یوازې په لوبو او خوشحالۍ کې و. یږه او بیزو او نور حیوانات هم کار کاوه او ویل چې دا وخت ډېر مهم دی، باید ځان دپاره څه خواړه چمتو کړو. خو خره وویل: ژوند د خوند لپاره دی، نه د کار لپاره. باران پیل شو، ټول حیوانات خپلو ځایونو ته ولاړل، خو خر په باران کې نڅا کوله. وروسته باران ډېر سخت شو، هر ځای اوبه ډنډ شوې، خواړه نه وو. خره وویل: ای خدایه، زه ډېر وږی شوم، څه وکړم؟ حیواناتو وویل: موږ مخکې نه زحمت کړی و، تا ته مو خبرې وکړې خو تا نه منلې. خر پښیمانه شو: کاشکې مې ستاسو خبرې منلې وای. 3 ورځې وروسته ټول حیوانات خوندي وو، خو خر ډېر کمزوری شو. خر د ګیدړې نه مرسته وغوښته: مهرباني وکړه، زه ډېر وږی شوی یم. ګیدړې وویل: ته به کار کوې. خر وویل: هو، اوس پوه شوم چې سستي بده ده. هغوی ورته فرصت ورکړ. خر کار پیل کړ، لرګي او خواړه یې راټول کړل، ورو ورو یې باور ترلاسه کړ. وروسته لمر راووت، ټول خوشحاله شو. خره وویل: زه ډېر پښیمانه یم، خو اوس مې زده کړل. حیواناتو وویل: زحمت او چمتووالی د ژوند اصل دی. خره وویل: زه به بیا هیڅکله هم سستي ونه کړم.